یو تکلیف یا آفت راشي دا عموما الله خپای نو دا تکلیف راولي خدا تکلیف دا ازمایش موتوي او الله عذاب موتوي او رحمت موتوي درې سيزونه دي اوسم بعد خلک وی دا ازمایش دی او کدا عذاب دی سو کوئی دا عذاب دی کدا رحمت دی سو کوئی دا پڑیرو نیکانو خلقم راغلی دی نو یو د تاسو په دې پویم چې دا څه شی دی لکه نن سبا په ټوله دنیا کې یو بیماری په خورېدو ده او هغې له دوی د کورونا وایرس نوم ایښودی دی زما ورونو دا عموما یو آزمایشي آزمایش څه دپاره د عام مسلمان دپاره او د عام انسانیت دپاره یو آزمایش یو ابتلا ده چې ته په دې سخت حالت کې ما ته رجوع کې او که نه کې مسلمان په دې سخت حالت کې ما ته رجوع کوي که نه کوي او هر سړی دې په زړه لاس کېږدي چې زه خو ګناهګار یم دا د ما د ګناه د وجې کېدی شي الله خفه شوي نو زه د ګناه نه توبه وباسم او که نه امتحان او کافر دپاره م یو ازمایش دی چې ته خو زما نه ډېر زیات لرې لږ سوچ وکړه خپل ځان ته وکړه د کائناتو ته وکړه حق ته نظر وکړه مکه مسلمان شه کله چې په مکه مکرمه کې د مکې خلکو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر زیات تنګ کړ نو حضور پاک د خولې نه هغې ته یو خیره وخته چې خدای په دې د یوسف علیه السلام د زمانې په شان قات راولي اللهم علیک بقریش او اللهم اجعلها سنین کسنی یوسفا د یوسف علیه السلام په زمانه کې چې کوم قحط راغلی و هغسې قحط په الله راوله دې دپاره چې دې سوچ وکړي او دوی پوه شي چې دا عذاب خو په مونږ په دې وجه راغی چې مونږ په دې پیغمبر پورې ټوکې وکړئ دې م ونه منه د شا باندې م لرې واچو د له مرۍ ګریوان ته لاسونه او څادرې ور واچولې او مسلمان له م ډېر لوی تکلیف ورکړه کیدای شي په دې عذاب په دې ازمایش دوی د خپل کفر نه او د مسلمان خلاف سازشونو نه توبه وباسي خو هغې توبه ونه ویسته اگر چې دې زمانه کې رسول الله مبارک ته رجوع کړه چې ته الله ته سوال وکړه چې خدای دا قحط ختم کړي هغه دعا م وله وغوښته چې الله دا قحط پې ختم کړي خو الله ورته قرآن شریف کې وفرمایل چې زه به دا تکلیف ختم کم قحط خو ګورې دوی سمیږي نه بیا به هم دغه چل کوي چې مخکې کم کړی دی نو بیا الله په بدر کې راونیول او غټ غټ سرداران او یې ولته مردار کړل دقه رنګې زما وروڼو دې زمانه کې دا کافران انختی دی او اسلام پورې ټوکې ټقالې شروع کړي دي څوک د حضور پاک خاکې جوړوي د هغه نقشې جوړوي او د نبي علیه السلام ذات اقدس پورې ټوکې کوي او تاسو ولیدل د کافرو ملکونو کې قرآن شریف راغلی او خپې پې د پاسه ایږدي او د قرآن بېعزتي کوي او تاسو ولیدل چې مسلمان سره څومره ظلم شروع دی د مسلمانانو ماشومان بچي راغشتي دي او په ځمکو ټینکونو ته یې غورځولي دي ماشومان بچي او دریابونو ته یې غورځولي دي او په کونډو کې کبانو ته اچولي دي کبان پرې رانیسي الله پاک د هغې مسلمان دپاره شهادت شو لیکن لکه څنګه چې د حضرت یاسر دپاره شهادت شو د حضرت سمیې دپاره شهادت کافرو ته اوس هم الله یو تنبیه ورکوي ګوره دومره هوښیاران او سوچ کې بیا هم پراته دي چې تاسو پرون ولیدل چې په امریکا کې د هغوی چې کوم اجلاس و د قرآن شریف تلاوت یې پکې وکړو او تاسو ته دا پته مو لګېدله په نیوزیلینډ کې هغې لګیا دي او چغې ووالې او بانګونه یې ووې او په هغه ملک کې چې یو وخت کې د مسلمان مرکز و او هغه ملک باندې چې دا کله وبا راغلې ده نو هغه ملک اندلس او دغه علاقو کې وي بیا لګیا دي بانګونه په جوماتونو کې شروع کړل یعنی پته ورته لګي چې ګورې د خلاصۍ شی دغه دی پته ورته لګي چې د خلاصۍ شی
د قرآن شریف دا تلاوت دی او قرآن ته رجوع پکار ده نو د دغه کافر د پاره هم یو ازمایش هم دی چې ظالمانو مسلمانان او د ګناهګار امت ته پاره هم یو ازمایش او ابتلا ده چې ته اوس هم توبه وباسې او که نه وباسې الله ته رجوع کې او که نه کې او د نیک سړي دپاره رحمت دی نبی علیہ السلام د طاعون متعلق فرمایي چې د رجز عذاب دی د بدعمل دپاره او د مسلمان دپاره رحمت دی چې په دې مرګ څوک مړ شو نو هغه له د شهادت اجر خدای پاک ورکوي نو رحمت هم شو د مسلمان دپاره د نیک سړي دپاره د شهید ته جوړیږي او د الله عذاب هم شو د هغه چا دپاره چې بیا هم څوک توبه ونه باسي الله ته رجوع نه کړي یا کافر دپاره او یو ازمایش هم ده چې ته په دې ازمایش کې څه کوې زما وروڼو په کار دا دی چې داسې وخت کې مونږ الله ته رجوع کړو مونږ خدای ته ژړا وکړو دریاب چې کله په سر راشي او کله کور نه دننه تو شي نو بیا په ژړاګانو په توبو کار نه کېږي دریاب چې راشي بندونه که ته تړې بیا بند نه تړلی کېږي د مخکې نه به د بند ضرورت پې محسوسوې چې دا دریاب لا راغلی نه دی او ته پوه شي چې باران دی او دا سکنده راځي دا سین راځي نو ورېږه مخکې نه ورته بند وتړو چې کله راشي نو بیا په بندونو کار نه کېږي بیا به په یو څیز کار کېږي چې رب العالمین ته رجوع به کې جاړې به خدای پاک ته چې کوم ذات د عذاب راوستی دی چې هغه ذات د عذاب ختم کړي زما وروڼو خلک څه کوي خلک نن په کورونو کې ناست کېناستل ټیک شوه په هدایات و عملو شو لیکن ګناه ته خلک پرېوتل څوک په لړو نښتې دي په خپل بیټک کې او په کور کې دننه او څوک لګیا دي په فیسبوک کې فلمونه ګوري فیسبوک ته خلک پرېوتل ګناه ته خلک پرېوتل او څوک لګیا دي او په نېټ باندې ګندونه ګوري نو د خدای له غوسه ورځي بیا دې سره که نه ورځي یو څیز به کوو چې هغې ته توبه استغفار وایي الله ته رجوع کا نو الله پاک د مسلمان په توبه بیا خوشحالیږي او ګناه ورته معاف کوي الله پاک قرآن شریف کې اعلان کوي قل اوایا ای زما محبوبه د خپل امت ته چاته ووایا نیک ته نه نیک ته مه وایه نیک دی واوري قرآن ټولو دپاره دی خو دا اعلان خاص یو کس دپاره دی دا نتیجه وروسته د یو کس دپاره ده نور قرآن د ټول مخلوق دپاره دی ووایه چاته یا عبادی الذین اے زما بندگان گناهګار انسان ته اعلان وکړه ګناهګار ته الله څه وایي یا عبادی اے زما بندگانو کومو بندگانو الذین اسرفوا علی انفسهم هغه بندگان چې ځان سره زیاتې کړي دي اے ګناهګارانو بیا ورته څه وایي زما بندگان یې ګورئ یعنی الله دلته مرحم وایي ګناهګار ته مخکې یا عبادی اے زما بندگانو څومره د مینې لفظ دی یا عبادی اے زما بندگانو کم بندگان الذین اسرفوا علی انفسهم هغه بندگان چې په ځان یې زیاتې کړي په ځان ظلم دی د خدای خلاف ځان سره ظلم دی د خدای دشمنی ځان سره ظلم دی ګناه ځان سره ظلم دی نو اے زما ګناهګارو بندگانو اے ظالمانو بندگانو اے چې په ځان مو ظلم کړی دی بندگانو لا تقنطوا من رحمت الله د خدای د رحمت نه مایوسه کېږئ مه اوهو پکار خدا و چې ګناهګارو سمبم کوم ګناهګارو عذاب ته به مو لېږم ګناهګارو دوزخ کې به مو منډم ګناهګارو عذاب به راولېږم نه بیا درته څه وایي لا تقنطوا من رحمت الله د الله د رحمت نه مایوسه کېږئ مه ګوره دا مو چې ما ګناه وکړه ما به خدای وبخي او که نه ما ګناه وکړه ما به الله معاف کړي او که نه نه مه مایوسه کېږه ان الله یغفر الذنوب جمیعا چې الله وغواړي ټول ګناهونه ته بخي انه هو الغفور الرحیم الله بخونکی دی او داسې طریقه سره بخل کوي الغفور چې پریدي بیا نه ټول درته بخي پریدي بیا نه معاف دې ته هم نه ګوري چې دنه تپوس وکړي چې دا ګناه دې ولې کوله او الرحیم د بخشش نه پس مزید رحم هم در باندې کوي توبه باندې الله ډېر خوشحاله او چې مونږ الله ته رجوع کړو مونږ الله ته توبه وایسته مونږ توبه نه بس مونږ مستی کوو په دې کې بیا خلک بعضې د کورونا پورې ټوقې کوي او ټقالې کوي لطیفې جوړوي دې پورې خنداګانې کوي دې پورې او خنداو کی او لطیفه جوړه کی الله قهر نورم په جوش کې راځي او چې توبه دې وایستله
نو الله پاک ډیر مهربانه دی رب العالمین فرمائی حدیث قدسی دی نبی علیہ السلام فرمائی چې الله فرمائی اے بندگانو کستا گناہ د اسمان دی غاړو ته ورسیږي ستا گناہ د اسمان دی غاړو ته ورسیږي لو بلغت ذنوبک عنا دا الله اسمان دی غاړو ته ورسیږي او شرک دی نه کړي شرک دی نه کړي معافی دی وغوښته ټول درته بخم اس پروا مې نشته نه د چا نه یریږم نه د چا نه شرمېږم نه چا نه یریږم نه د چا نه شرمېږم ته درته ټول هر څه بخم خو بنده لږ خو ماته سر ښکته که بنده لږ خو یو پوټې وګوره چې دا عذاب په ما ولې را روان دی دا ازمایش په ما ولې دی دا تکلیف په ما ولې دی خو ما الله خفه کړی دی که قسم په خدای الله د مور نه په بچي ډېر مهربانه دی مور په بچي دومره مهربانه نه ده څومره چې الله پاک په خپلو بندګانو مهربانه دی نو بیا هم چې بندس مور زوی سرکشه شي نو پلار ټوپک راول ډسي بس چې زوی سرکشه شي نو جیل دی ورکي او حکومت ته وي خېونه به دا سرکشه دی چې سرکشه شي د کور یې وباسي جایداد نه محروم کړي د ما په مخ مه لګه زما په قب ما مرګ نه پس به د ما مخ ته هم نه ګورې جایداد نه یې وباسي کور نه یې وباسي چې سرکشه بچي وي چې سرکشه نه سرکشي نو بیا پلار ګزاره کوي ورسره سرکشه چې نه پلار گزاره کوي نه مور گزاره کوي چې بنده سرکشه شو بیا رب العالمین هم گزاره نه کوي دا سرکشي ده چې ګناه کوم معافي نه غواړم دا سرکشي ده چې ګناه کوم او معافي نه غواړم ګناه کوم او چې خدای مې راونیسي نو زه بیا د الله پاک نه معافي نه غواړم نورې ورپورې ټوکې او خنداګانې کوم دي ته سرکشي توبه به وباسو په توبه به الله دا بیماریم ختمی دا کورونا هم ختمی دا راوسته خدای دا او لړکی به رب العالمین زمارونو نن ټوله دنیا جام ده ګورې د خدای عذاب ته نه امریکا اوس ټینګېدی شي نه لندن ټینګېدی شي نه فرانس ټینګېدی شي نه اټلي ټینګېدی شي او نه نور ملکونه ټینګېدی شي نن ستا دې حد ته بادشاهان رسېدلي دي بادشاهان چې موږ سره لاس مه میلاوه ہے کوټو کې کښېنئ نن بادشاهان دې ته ورسېدل وزیران او گورنران دې ته ورسېدل چې دفترو ته هم راځئ په خپلو کورو چوټي شوه چوټي سکول ته هم مه ځئ چوټي شوه ګاډي هم بند کړئ پلین کوچ کې هم مه ګرځئ بس کې هم مه ګرځئ مهرباني وکړئ کور کښېنئ کور ته به ډوډۍ درځي خو بار مه روځئ دا د خدای قهر یره ده که نه ده الله غصې ته څوک نشي ټینګېدی دینه مه یارېږه باره او زما کور خو په غر د سیلاب نه بچې مه دې سیلاب سره څه کوې او زه خو به سپری به وکړم او د ماشو نه بچ شم د ډینګي نه به زه بچ شم څادر به واچوم دې سره څه کوې خدای دې دې نه زیاتی دې نه بل قهر راغی هغې سره بیا څه کوو داسې قهر د خدای راغلی دی چې نن دې مړې چې وشي په دې کې لمبولو ته هم دته نه پرېږدي پلاسټک کې د لبن کې لمبولو ته هم دته نه پرېږدي جنازې ته دې هم نه پرېږدي جنازې ته مجت نشته امام بال ته ولاړي مقتدي به یول ته بل بال ته ولاړي او کنده کې خخ کې داسې لکه د مردارې په شان زمارونو الله ته رجوع کړي الله د مسلمان په توبه ډېر زیات خوشحالېږي بخاري شریف کې حدیث دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یو سړی چې په یو اس باندې سوري او په دې اس د ټول خوردونوش خوراک سامان اوبه هر څه پراته او دی یو صحرا ته لاړ دی ستړی شو د اس د کوز شو د خوراک سامان اوبه هر څه په اس پراته دي چې دی کله ستړی شو او د اس نه کوز شو نو دی له خوب ورغی وده شو چې دی راپاڅېده نو اس یې نو اوه خدای اس نشته اوس به څه کوم زه خو د دې بیابان نه وتیم نه شم دا خو ډېر اوږد بیابان دی دې کې خو زمري شته دې کې خو ماران شته خماران شته دې کې خو هر قسمه شرمخان شته اوس به څه کېږي دې غریب اس پسې منډې وایي اس پیدا نه شي نه اوبه شته اوبه په اس ولاړ نه خوراک شته خوراک په اس ولاړ دې د جون نه مایوسه شو ستړی شو وږی شو تږی شو جون نه مایوسه شو او منډې ووالې خو اس پیدا نه شو دی راغی خپل ځای له او په دې سوچ کې دی چې مرم خو هسې مرم راشه دی خپل ځای کې به سملم که په دې خوب کې چې ته سا رانه ووته خو چې دی څنګه په دې خپل ځای له راغی او سمله اوده شو او ناګانه سترګې وغړولې اس ورته خوا کې ولاړو د اس زر د واګې نه ونیوه او چې ویې کتل او مقره د خوراک او سامان پې پروت دی جون ورته میلو شو جون
خوراک ملو شو اوبه ملو شو اس ملو شو دی دومره خوشحاله چې د خوشحالۍ نه دی وي اللهم انت عبدي وانا ربک الله ته مې بنده زه دې رب یم نه خپل غلطۍ نه خولې نه ووتل د خوشحالۍ نه د خوشحالۍ نه که داسې په غلطۍ وي سړی پرې نه کافر کېږي دومره خوشحاله دی چې وي الله ته مې بنده زه دې رب مطلب دا ته مې رب زه دې بنده یم او په ما مهربانه شوې وی دا سړی په دې اس موندو چې څومره خوشحاله دی الله د مسلمان په توبه ر دې سړي نه زیات خوشحالي الله لیکن مونږ توبه نه وباسو مونږ هسې د قصده توبې وباسو توبه 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 دا د قصده توبې دي توبه دې ته وایي چې زه به دا ګناه مې نه وې کړې ستومانتیا الندم توبتون دا مې نه وې کړې څه خبه یو دویم آینده له به قصد کوم چې دا ګناه به نه کوم او دریم دا به سوچ کومه چې الله دا تو په دې ګناه خو ته نیول کې خدای ما ونه نیسي په دې ګناه باندې درې خبرې صبح در کف توبه بر لب دل پر از ذوقی گناه معصیت را خندمه آیت به استغفار ما ډیر خلک لاس کې تسبیح او په خولې توبه توبه او لکه عمره ګناه پرتی شیطان وی د خمه غرق کړي خمه برباد کړي خمه غرق کړي او خمه برباد کړي نو زمارونو توبه به وباسو خود په سچه توبه به وباسو الله بل لار زمونږ نشته مونږ څوک الله سره دا الله عذاب سره اسم نشي کولی اسم مونږ نشو کولی مونږ به توبه وباسو رب العالمین ته په سچه به رب العالمین ته توبه وباسو چې الله پاک دا چې سړي دا به زمونږ د ګناه د وجې نه وي الله مونږ په دې معاف کړي او خدای ته توبه به وباسي الله په توبه بیا خوشحالېږي زمونږ د علماو لیکلي دي یو سړی ګناهګارو د مکې شریفې نه ګیر چاپېره طواف کړو دا بیت الله نه په مکه کې د طواف کې دا لبیک خو چې سړی شروع کی نو چې کله بیت الله مونږ په امام صاحب په مذهب حجر اسود ته ورسېږي لبیک بند شي دا خو هغه لبیک دی چې د حرم سره څوک شروع کی هسې د ذکر په بنیاد کې سړی طواف کوي او دې پکې لبیک وایي نو څه منع نه دی د ذکر په هغه لبیک نه د ذکر په لبیک اللهم لبیک خدای دې تا ته حاضر یم نو دا سړی لګیا دی طواف کې خلک بعضې وخت کې په الله ته په چوک کې راشي نو په زور هم الفاظ د خولې نه وباسي د وی لبیک یو نیک بزرګ سړی دی او سره خوا کې روان دی چې د به وی لبیک د بره نه به اواز راغی لا لبیک لا لبیک دا نه قبلېږي نو دې بزرګ تپوس وکړو د دې سړي نه وی ته دا اواز اورې چې تا ته کېږي وی یو تا خو چې د هغه زمانه کې دومره رش نو دا اورم وی دا د کله نه چې کله نه چغه هم د لبیک وی لا لبیک نو دی ورته وی بیا سله دا لبیک وی چې نه قبلېږي نو خواري سله کې کله اوس څه دپاره کې بیا کې نه پاره هم درته صفا اعلان راځي چې نه قبلېږي او ورته وایي سړی وی ما خو ګناه کړی دی او ډېر لوی ګناهګار یم او د خدای دې کور له راغلی یم او زه ورته لبیک ویم نو دلته خو واقعي نه قبلېږي ځکه ما ته اواز راغلی چې نه قبلوم نو ته راته بل دروخه چې هلته لاړ شم هلته ورته لبیک چغې ووام ما ته خو دا در معلوم و دلته رالم دا بیت الله د خدای کور دی دا در معلوم و دلته رالم چغې ورته وم دلته یې نه قبلېږي بل وښایه بل خوا ځمه پرېږدم نه زه به دقه چغه وم چې لبیک لبیک الله تا ته حاضر تا ته حاضر تا ته حاضر چې دا ټکې ووې نو د بره نه چې بیا دې نه پس د وی لبیک نو بره نه به ورسره فرشتې اواز کو لبیک لبیک ګوره بنیادي څه دقه دی توبې مقصد دا دی چې لکه عاجزي راوله خدای معاف کې که نه معاف کې زه به تا ته سجده لګوم الله بخې که نه بخې زه تا نه معافي به غواړم الله که شړې ستا د در نه نظم یو عالم وی په لاره روان و یو ماشوم مور راویست او د دروازې نه بار دیکه کوي رک شه اخواشه اخواشه دې ماشوم د مور ډېره زیاته نافرماني کوله لږه نه ډېره زیاته نافرماني مور ورته نصیحت کو خو دا ماشوم نه سمېده اخره کې د مور دې ماشوم د کور نه بار راوست وی تا ما لړه شي کړه دې راله پوخ کړه زه مه کوه ورته به کوم زه ویم کوه ته به زه نه کوم زه خو دې برباد کړم ما له خو ژوند تباه کړ عذر وکېږه چې زما د کور ته بیا را نه شي ځه خپل کار کوه دا ماشوم داسې سمند دی لاړ او دا ماشوم جاړي مور ورته ورجلنده کړه دا ماشوم واپس راغی چې واپس راغی نو هغه د درشل د پاسه سر کېښوده او جاړي وده شو
لږ ساعت پس مور څه کار پسې راووته چې دروازې کلو که چې وکتل نو ماشوم اقا سلګی په خوب کې وایي او سترګو نه اوښکې روانې دي او په درشل د پاسه سر ایښودی دی د مور رحم خو جوش کې راځي که نه نافرمانه بچي وي د مور خو مور ته چې کله دې سر ښکته کړي نو مور ډېره رحم دیله ده هغه ماشوم یې راوچت کړو د سینې پورې جوختونې وه بچې ما څو ځله پوه کړې نه ځې که نه ما خوشړلې خو لا نړې هم دې در کې بیا ما ته پرېوتې سینې پورې جوخ کو ښکلې کو خاورو سره یې اوچت کو خپل کور ته یې بوته عبرت ته دې نه واغېسته او ما به الله شړي د الله شړل سري ما به ناجوړه کوي ماله ما بیماری م راولي تاله به زوی م وجني تاله به رور م وجني تاله به مور م وجني ته به په خپل خیر شر نه پوهېږې الله به پوهېږي تا باندې بغل راشي خزانه به هم دنه یوسي تکلیف به هم دله راشي خو ته به د هغه ماشوم په شان چل نه چل کې زی به خو واپس به راځې په درشل به سر لګې دا نه چې ځه خپل کار کوه مورې چې ته مصري سره به کار کومه ځه چې ته لار به جارو کوم چا سره به نوکري کوم په تام شړق پرې وځه نه دا بچې لاړ هلاک شو برباد شو تباه شو واپس راشه په درشل سر ولګوه واپس کېنه او رب العالمین ته سر ښکته که الله معافي غواړم الله که ته ما ځان نه شړې نظم الله که ته ما لرې کې نه لر کېږم الله که تا په ما تکلیف راوست بس خري کړي دي الله که تا ما نه مال بغل راغی بل شی راغی بل شی تکلیف دې راکړه هر څه چې را سره کې خو ستا دا در نه پرېږدم قسم په خدای د دغه مور نه د خدای رحم ډېر زیات دی موږ سر ونه تخته نن موږ خنداګانې کوو په دې ویرس پورې ټوکې ټقالې موږ لوبې کوو نن دې پورې موږ خنداګانې کوو دې شي پورې زمارونو ګورې بار ملکونو سره اسباب شته موږ سره نشته بار ملکونو سره هر څه شته موږ سره نشته ګورې د بار ملکونو جدا سسټم دی ستا د ملک جدا سسټم دی دلته به خالص حکومت د غم نشي کولی هلته هم نشي کولی خو د بیا هم هغې سره څه اسباب شته پیسه هم شته دولت هم ورسره شته ستا ملک خو مخکې نه قرضدارې را روانه دی قسم په خدای که د صدر وزیر اعظم گورنر وزیر اعلی او بل څوک بچکی به دې څوک الله عبرت بالو الله ته به رجوع کوو او چې الله ته رجوع کړه نو ان الله یغفر الذنوب جمیعا دا یو خبره په دې میانس کې درته کومه د مونږ دلته چې کومه مدرسه وه په دې جومات کې ادارة القرآن والحدیث دلته وه تاسو ته پته ده زما ورور یوسف احمد مولوي صاحب جوړه کړې وه بیا د دې جومات ته موږ یوړه هلته کې لګیا دی کار پې اوس کېږي نه هلته جومات جوړېږي د جومات لنټر دی خو ډېر لوی لنټر دی ډېر لوی زما په خیال چې څه 80 فټ اوږد دی او 60 فټ بلند دی او بیمان هم دی پکې نو هغې باندې کار شروع دی په هغه شیټینګ لنټر باندې نو ما ته دا چټ راولېږه یوسف احمد مولوي صاحب چې یاره که ملګرو سره اعلان وکړه که څوک پکې تعاون کوي او موږ سره پکې تعاون وکړي نو ښه به نو یو خو دا دی چې دا صادر ګرځي لږ د اخلاص ملګري نن کم دي خو خیر د اخلاص تعاون پکې وکړي هغې ته د سیخ هم ضرورت دی د سیمټ هم ضرورت دی د کرش هم هر څه کار پې روان دی شیټرنګ شروع دی خو د باران د لاسه بند دی او غټ جومات دی الحمدلله او داسې عام جومات بني د مدرسې جومات دی د قرآن او د حدیثو د علم طالبان به پکې انشاءالله منځونه کوي او ډېر د ثواب شی دی نو که څوک دوستان ملګري په دې صادر کې د زړه د اخلاص نه لږ تعاون وکړي ورسره دا صادر هم زموږ د جومات له نن نه ګرځي ښه د هغې دپاره ګرځي نو دې کې د زړه د اخلاص نه تعاون وکړي او که بعضې داسې دوستان چې هغې ورسره نور نقص تعاون کولی شي نو مانځه نه پس خیر دی ما ته ویلی شي بیا به هغې سره بندوبست ورته وکړو ښه نو زما وروڼو الله پاک ته چې بنده رجوع وکړي نو رب العالمین یې معاف کوي په بخاري شریف کې یو حدیث دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بنی اسرائیلو کې یو سړی ډېر زیات ګناهګار انتهایی ګناهګار نو هغه چې کله مړ کېده نو هغه وصیت وکړه خپلو بچو ته بچي راغونډ کړه نو اول دی بچو ته وایي چې زه څنګه پلار یم
نو هغې وی چې بابا ته خو ډېر ښه سړی نه ما تاسو سره چې د څه بد زیاتې نه بابا تا خو زموږ ښه تربیت کړی دی او پلاران هر څنګه خو ستا نه ښه پلار بل نشته دی وایي ښه بچې زما مرم زما یو وصیت دی زما یو خبره به منې وایي بابا چې ته څه وې نو دا پلار ورته وایي چې بچې که زه مړ شم ما ډېره لویه ګناه کړې زه الله ته نشم مخامخ کېدی نو تاسو دا مهرباني وکړئ چې زما دا چې زه مړ شمه نو زما دا لاش به تاسو وسوځوئ او چې دا وسوځوئ نو دا بیا چې کله ایرې شي دا اډوکې ښه وټکوئ چې ښه ایرې شي نو نیمې ایرې چې ښه تیز بادي په کمرواز نو نیمې په دریاب ونولې او نیمې په دې وچې ونولې اوهو بابا د ګناه د پاسه د ګناه وصیت کې د جرم د پاسه جرم داسې کې وی بچې بس که دام کا اسم ګناهګار خدای سوځوي که نه نو که دا د نشم مخامخ کېدی رب العالمین بس هغه دا سوچو زړه کې د دې نه دا معلومیږي چې بس که په دې مې خدای چې توبه ښي چې یاره زه بس ځان یې روک صحیح یو ساده سړی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بچو نه ښې وعدې واغېستې او چې کله دې مړ شو نو بچو ورسره همغه چل وکړه ویسوده نیمې خاورې ولا په اوبو کې وشیندلې ایرې او نیمې په دې وچه چې کله تیز باد زما وروڼو الله نه اسم نه غیبېږي هېڅ شی د خدای نه غیب نه دی الله پاک هغه ایرو ته حکم وکړه راغونډې شي راغونډې کړې او واپس یې ترې جوړ کړو مخامخ یې ځان ته ودرو وی بنده دا دې ولې کړی جرم نه پاسه جرم او ته څه وایي او ته وی الله من خشیتک یا رب بخاری کې راځي صرف ستا نه یریدم دا چل مې کړی دی الله تا ته نشم مخامخ کېدی ما وی ذرا شزار رک که پدې د الله پریدي چې زبس جنت نور کوم خود پرې د بس دغه څه خدي د یری خدي من خشیتک یا رب وانت تخپويږي چې ما ستا د یری نه دا کار کړی وی رب العالمین فرشتو ته اعلان وکړ چې واقعي دا سړی چې مړ کېده ما نه ډېر یریده چې ما ته به الله څه کوي زه خو ډېر ګناهګار یم پړه کې زما یره پرته وه لہذا اس نیکي نشته ګناهګار دی ما وبخه د جنت ګوره چې تا پړه کې یره راغله دا توبه ولې سړی وباسي الله سړی وباسي چې په سړي یره راشي که نه یره چې دی راغلی بیا توبه څوک نه وباسي پړه کې یره راوله چې دا دومره لوی تکلیف دی که دا زما کور ته را درنشته به کېږي دی کې ګورې دام نشته ټیک ته دام یو احتیاطي تدابیر دی چې دا چاته دا بیماری لګېدلې هغه د خلکو نه لرې وي لیکن زما وروڼو په دا ړومبي دل په دا اوس یو ځای کې واورېدل چې پلان کې یو کلی چې آیات کو چې هلته هم یو مریض د کورونا وایرس پیدا شو نو هغې ته خو د چین نه څوک نه دی راغلی نه د ایران نه څوک راغلی نه د سعودي نه څوک راغلی دا بیماری ړومبي سړي ته چې ولګېده چاره طرف نه ورته ولګېده چا طرف نه ولګېده اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس شو کنه وی داسې خشته وخاني یو خارښتي ورسره ګډ شي ټول خارښتیان شي هغې وفرمایل لومبي ته چا راوستو دې نورو ته خو رده نه ولګېده لومبي ته چا راوستو الله نو چې کوم ذات دې لومبي ته کوم دا خارښ بیماري راوستې ده نو هغې ذات د دې خارښتي نه دې نورو ته ور منتقل کړه که نه اوس چې زه سوچ کې نو الله له به ځې نو دا ګورې توبه وباسئ الله ته رجوع کې که په کور کې درته یو ماشوم ته ولګېده څه به کوې ماشوم سره به څه کوې ځه دا لوی خو به لرې کې هغه کټ کې سمله دې ماشوم سره عمر څه کوې یو بچي ته ولګېدله په یو ماشوم ته هغه سره څه کوې ایسولیشن خو به ته دغه له به وکړې ځان له به کوې مشر سړی به یوه ماله نږدې شپږ فوټه کې منه دی د خیر دی ډوډۍ به ورته لرې ځای نه ورکړې لیکن دغه ماشوم بچي سره څه کوې دې ماشومې بچی سره څه کوې دې سره به څه کوې ګوره د خدای د غضب او د قهر قسم په خدای که څوک کې اسبابو باندې هم نشي پوره کولی اسباب کم دي اسبابو باندې نشي راټینګولی بیا چې خدای وغواړي بس الله به ختم کړي چې ونه غواړي نه ختمېږي ګورې کافر سره به ځان نه حسابې کافر نه خو آخرت دی که نه هغه دنیا کې یو شړق ورکړي ولا الله پکې یو حکمت وي یو حکمت نه ډېر حکمتونه ټیک به کړي ځه ای کې څه خبره نشته خو مونږ خلک وایي چې سړی قانون دا دی چې خپل بچی او پردی بچی په جګړه شي نو خلک هوښیار سړی کم نه ډب ورکوي خپل نه ډب ورکوي د مارونو الله ته به مونږ رجوع کوو خنداغانې به نه کوو ټوکې ټقالې به نه کوو
دا خو موږ وکړل که نه دا خو په اټ مارچ باندې چې کوم عورت مارو چې شو هغه ټقالې موږ وکړې که نه قرآن پورې اوس څه شوی هغه راودی که نه اوس ولې جدا کېږي مارچ لږ یو ځل بیا وکړې که نه سرونه بربند مرۍ بربندې په دنیا کې دا لوبې وشوې د خدای کتاب قرآن پردې پورې خنداګانې وشوې د نکاح پورې خنداګانې وشوې اسلام پورې خنداګانې وشوې مولا پورې خنداګانې وشوې خاوند پورې خنداګانې وشوې اوس بیا راټینګې کړه څه شو چې هغه وایي چې میرا جسم میری مرضی څه شو اوس که نه ستا مرضي ده که نه اوس راشه که نه بچ که نه اوس ستا مرضي ده که د الله مرضي ده اوس به راته پته ولګي جسم ستا دی مرضي اوس ستا نه چلېږي اوس دا ولې 6 فټ او 7 فټ کې د یو بل نه لرې ګرځئ ستا مرضي ده نو ولې کور ناست دی روزه اوس که نه چې ستا مرضي ده او ستا وجود دی نو دا ولې دې په کور کې دننه او دا خپل وجود کېنو اوس روزه میدان ته که نه روزه شاوه خدای ښیي که نه ټک سره خدای ښیي کافر ته هم ښیي او مسلمان ته هم ښیي چې دا مو آیه ظالمه وجود تاله ما درکړی دی مرضي پکې ستا نه چلېږي زما به چلېږي زه ونه غواړم هېڅ هم نشي کولی الله ته به رجوع کوم مولانا روم صاحب رحمت الله علیه لیکلی دي دا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې هغه خو به چکر لګو ګرځېده به نو یو بازار کې یو کوڅه کې ګرځېده نو یو سړي د یو ذمي ورته مونږ وایو دا چې کوم دا اقلیت والا دی اقلیت والا نو د هغې د کور نه یو سړي بوتل کې شراب راغشتي او چې څنګه راووت شراب ورسره دي حضرت عمر صاحب یې ولیده بس سړی په رب شو چې خدای دا خو امیرالمؤمنین په خپله ولیده د کبل ګواه وې نو ما به ګواه راضي کړی و چې یاره ما ګوی مه کوه یا څه یا زه په خپله رنګ هاتو ګرفتار شم دا سوچو عمر صاحب ورمنډه کړی هغه زر بوتل راواغېسته او څادر کې ونغښته او ترخ کې ومنډه که په دې بچ شم حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ولید چې لاس کې بوتل د شرابو نیولی ترخ کې ونغښته مرګري ترخ کې سره وجي څادر دی میرو بس څادر کې څه دي وایي بوتل دی پکې نو بوتل څوک په بوتل کې څه دي وایي پی دی پکې یاره کله ته وایي چې ښځه پی دی پکې نو پی دی ترخ کې بیا ولې منډلي څادر کې لاس کې ولې نه نیسې وایي ګرم دي او میرو بس نو چې هغه خو ژرېده چې څادر یې څنګه راوایسته او پیر یې ایستل چې ډز شو بوتل ته په ځمکه پرېوت او چې په ځمکه پرېوته نو پی ته وبېدل او بړاستې خېجي روان دي پی او بړاستې خېجي ګورم حضرت عمر صاحب خو ولید هغه ویل لکه دا څه ماجره ده ما خو ولیده چې شرابو د سره یخ پخ بوتل و لاس کې او دا اوس پی ده روان شو دا څه مسله جادوګر څه مسله ده هغه ته امیرالمؤمنین معافي مکه څه سزا راکړې وی نه معافي وی دا ما شراب واغېستل دغه کور کې لاس کې وښه یخ پخ و خو چې ته مې ولیدې ویرېدم نو څادر مې تو کو ترخ کې مې ومنډل خو چې تا ولیدم ما خدایه نن مې یو ساعتې زما توبه ده که بیا مې شراب وڅښه ګوتې بام نه وروړم زما توبه ده که بیا مې شراب وڅښه نو الله زما توبه قبوله کړه رښتونی کړم دروغ مې وویل رښتونی کړم حضرت عمر رضی الله عنه ورته څه وایي وایي زه حیران په دې نه یم چې د دې شرابو نه د خدای پی جوړ کړل شراب هم یو سیال شی دی او پی هم بېدونکي سیال شی دی الله قادر دی خو په دې زیات حیران یم چې په دا ترخ کې درته ګرم چا کړل ګوره ګناهګار سړی دی چې توبه وواسه شرابي سړی دی او توبه یې ویستله نو الله حیا مو ساتله د دروغو نه یم بچ که پیري پی شو ګرم دي بړاستې خېجي ده د مسلمان په توبه رب العالمین خوشحالیږي ما تاسو ته مخکې ویلي اوس هم درته وایم او دا خبره درته کوم احتیاطي تدابیر به بالکل کوو ښه موږ ته چې ډاکټران کوم احتیاطي تدابیر وایي په هغې به عمل کوو ډېر خلک وایي زه مړه که خدای کړي کېږي به کني نه 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 دنیا د اسبابو ځای دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مدینې ته هجرت کوو نو په غار ثور کې 3 شپې تېرې کړې دي که نه د هغه نه غټ ایمان د چا و د حضور پاک نه مضبوط ایمان په دنیا کې د چا نه لیکن هغه پیغمبر دا ویلی شو که نه ابو بکر چې زه چې یاره خپل کار به کوي په خدای بروسه نه خپل اسباب استعمال کړل او 3 ورځې په غار ثور کې محفوظ ناست دی دا د خپل اسباب دي او حضور پاک فرمایي په کم چت چې دیوال ګیر چاپیرني په هغې به نه سملی
د احتیاطي تدابیر دي. ولې اسې نه خوب کې ته ودې او راپاسې او ته وایې بعضې وخت کې په خوب کې بنده پاسې خیال یې نه او یا بدیکه ووایې لاندې پرونه ځي. د احتیاطي تدابیر دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د شپې چې وده کېږي نو بجلی مړې کا. دا ګوره احتیاطي تدابیر دي. د بجلی ولې رڼا یعنی بجلی نه مو سرکټ شاټ کیدی شي. اور مړ کا اور نن سبا خلک په دې عمل نه کوي او ګیس ته کولو پاتې چې څومره مخلوق پکې مړه شو. دا ګوره ټول احتیاطي تدابیر دي. نبی علیہ السلام په جنگ کې په احد کې 2 زغرې چولې دي. 2 زغرې او د فتح د مکې په موقع هلمټ استعمال کړی دي. او موږ تاسو ته څه وایي چې کلم تاسو یو لوښي کې اوبي نو سر پې بند کې کني یو ډکې پې د پاسه یو چوکه پې د پاسه یو لرګی پې د پاسه کېدی مشک اوتړی خوله والا بنده کې. دا ګوره ټول احتیاطي تدابیر دي. دا مشک چې دیوال تاویزان دي په ولاړه ته اوبه مسکه اسې نه په دې مشک کې دننه څه ګنده شي وي ماری ته دې لاړ نه شي. اسې نه اوبه در باندې ډېرې راتوي نه شي اوبه به هم ضایع شي او ته به هم لون شي. دا ګوره ټول احتیاطي تدابیر. نو چې کوم احتیاطي تدابیر مونږ ته ډاکټران صاحبان وایي نو مونږ به په هغې ګوره مونږ مولیان چې چاته یو خبره وکړو نو خلک پې عمل کوي که نه. دغه رنګې ډاکټران په دې ښه پوهېږي چې هغې راته کوم احتیاطي تدابیر وایي په هغې به بلکل تاسو عمل کوئ که خیر انشاءالله العظیم. بلکل چې هغې وي بار مه روځئ خو په کور کې استغفار ووایئ توبه وباسئ الله ته. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. استغفار ووایئ توبه وباسئ رب العالمین ته. په کور کې د ګناه عمل مه کوئ. که په دې خبرونه مبرونه ګورئ نو خیر دی وګورئ پې لیکن ډمتوب او ډرامې او فلمونه او سینماګانې دا پې مه کوئ. تلاوت وکئ د قرآن شریف په کور کې زیات تعداد سره په کور کې د قرآن شریف تلاوت وکئ. څومره چې درنه کېږي نو تلاوت د قرآن شریف په خپلو کورونو کې وکړئ او ذکر و اذکار وکړئ. الله ته رجوع کې معافي د شپې پاسې رب العالمین ته جړاګانې وکړئ او خدای پاک ته وجاړئ چغې ووهئ رب العالمین ته وایي الله دا زمونږ ګناه ده او موږ معاف کړي. باقي د مانځه متعلق هم زمونږ علما کرام چې څومره دي کراچۍ نه والا تر د پېښوره پورې ټولو دا خبره کړې ده چې خیر دی په داسې وخت کې چې کم بیمار دی او کم مریض دی او خو دې بلکل نه راځي. مریضان چې کوم دا 40 سال 50 سال نه زیاتی ټوخیږي یو انسان یا هغه ته د پیپړو بیماری د سانس د ساه نه دی راځي هغه د خپل کور کې منځو کې هېڅ پروا نشته. په یو موقع رسول الله مبارک صحابي ته ویلي چې اعلان وکړه الصلاة فی الرحال ایا الصلاة فی البیوت چې په خپلو کورونو کې خپل منځونه وکړي او چې چاته بیماری وي بار دې بلکل نه روباسي. نبی علیہ السلام فرمایي دا وقع بارض چې دا طاعون بیماری په هغه ځمکه واقع شي چې په هغې کې نو هغې نه مه وځئ. ګورئ د هغې نه تېښته مه کوئ چې د هغې نه وځئ. خو ډېر خلک وي وتښتي اسپتال نه وتښتي دا ګناه کوي دا ظلم کوي. دا وایرس دی بل ته به ولګي الله به ولګي کله به ولګي کله به ونه لګي. نو دا احتیاطي تدابیر ضروری شی دی. مصافحه لاس میلاول مستحب عمل دی. خیر دی که د مصافحې نه څه یره کیدی شي لاس به میلاوه څه چل شو السلام علیکم وایه. په هره موقع نبي علیه السلام صحابو سره لاس خو نه دی میلاو کړی. صحابه برال السلام به واچو کې بناستل لاس باندې میلاو نه شو. معانقه ورته غاړه استل یو مستحب عمل دی. همیشه رسول الله مبارک نه دی کړی کله کله کړی دی. نو چې داسې احتیاط دا به نه وي چې زه مړه یاره هېڅ هم نشته. بعضې سړی تویش کې راشي تویش کې مړه هېڅ هم نشته راځه مړه ماته را تر غاړه وځه. اوس به درته ولګي نو بیا به دومره خولې نه مې ټکې راغې ټیزونه واچوې چې خر به هم دومره نشي اچولی بیا به څه کوې ورسره. تا ته خدای پاک وایي په دې کوټې روانې ور ټوپ کړه مړه ځای یې هم نشته ورېږه د ټوپ هم ته ووایه ما مخکې ټوپه چې پته دې ولګي چې خپې دې ماتېږي او که دې نه ماتېږي. نه انسان له الله سبب عقل ورکړې سوچ ورکړې فر من المجنون فرارک من الاسد. یو جزام یو خاص بیماري ده وایي داسې ته وتښته لکه زمري نه چې تښتې. نو دې امورو کې احتیاط ښه شی دی. بیا په پرېکړي سر بانګونه نه وي په پښتانه وایي په پرې سر بانګونه نه ویلي کېږي. نو چرګ چې په سر ورپورې وي نو بانګ به وایي. نو احتیاطي تدابیر ډېر ښه شی دی. خو دا به نه وی چې دې څیز مې جوړوي جوړونکی الله دی حقیقي مؤثر رب العالمین دی. په الله به بروسه کې نور چې د تدریسنګ جماعتونه بندولو متعلق څه خبره نه ده راغلې. جماعت کې خیر دی کم نه کم خلک تروش مذهب نه دی الحمدلله. دې کې ډېره زیاته فراخي ده په شریعت کې هېڅ خبره نشته. په خپل کور کې دننه خپل منځ وکړه
پروا نشته کور کې جمع هم کولی شي جمع کور کې کولی شي یو خاوند دی د مخکې شي زوی دی ورسره ودرېږي زنانه دی ورپس ځان لم زنانه له جمع ورکولی شي که سړي پکې نه هم نو زنانه له جمع ورکولی شي خو یاره زنانه به سړي سره یو ځای نه ودرېږي شاته به ترې ودرېږي یو ځای به نه ودرېږي شاته به ودرېږي نو ځان هم جمع سړی ورکولی شي په خپل کور کې هم جمع کولی شي او د جمعې د مانځه متعلق هم تاسو خو خیر زما وروڼه یې ملګري یې حکومت د وخت طرف نه هم د اعلان دی او زموږ علما هم د اعلان کړی دی نو خیر دی دا یو جومات به به لږ زم تاسو له چوټي درکړم پکې خیر دی ښه موږ به خپل مونځ کوو انشاءالله العزیز خو چې د بهر نه کوم میلمانه دوستان وي نو خیر دی احتیاط ډېر ښه شی دی ګاډي بند وي نو خیر دی که تاسو داسې په خپلو جوماتونو کې اجتماعات کم نه کم شي مذهبي اجتماعات یا څونه کم نه کم خلک یو ځای شي کم نه کم نو ښه خبره ده بده خبره نه ده دا زموږ علماو پرون په کراچۍ کې میټینګ کړی دی ټولو په شریکه د هر مسلک عالم پکې او متفقه فیصله او د قرآن او حدیث پر اړه کې دا فیصلې کېږي نو دا څه خبره نشته دی اجتماعات چې څومره کم نه کم دا مو وایي چې نه اسم نشته اسم نشته اسم نشته تا ته پته نشته اسم نشته ورشه وکړه خلک یې غرق او تباه کړل او دا به مونږ په لومبورو کې په خپله وي چې څه نشته مونږ خو یې داسې ګپ شپ دی مونږ ته پته نه و چې دا دومره خطرناک شی دی دا چین پیشه او کاري پیشه او سره پاسه یوې رب دي نو که څه پکې اخوا دې خوا چې هم نه پروا نشته دی زمونږ خو د شمېر یو څو دغه دي که نه ګلان دي د ملک نو دا به مونږ به دعاګانې به کوو چې زمونږ د ملک خدای حفاظت وکړي د ملک قوم که تباه شو د ملک معیشت که تباه شو ملک تباه دی د ملک معیشت لاندې روان دی دې وخت کې نور هم لاندې روان دی نو دعا به هم کوو د خپل ملک ته به هم دعا کوو چې الله زمونږ دا ملک هم په خپلو خپو مضبوط ودرېږي زمونږ ملک معیشت هم تباه نه شي او زمونږ د مسلمانانو هر څوک چې دي چې الله د مسلمانانو حفاظت وکړي نو د دې څیزونو لږ به رونو خیال ساتو ښه خیر پروا نشته نن خو هسې هم باران دی زمونږ د جمعې چې څومره د مقتدیان دي دوستان دي یو جومات به چې تر څو دا شیني ختم شوي پروا نشته خیر دی زه به هم د تاسې لږې لږې خبرې وکړم چې بیا دا ملګري وایي چې تقریر رانه ځي زه به لږې لږې درته وکړم نو خیر دی په خپلو جوماتونو کې د جمعې مانځل وځای مختصر بس لږ د جمعې مونځ خطبه او خیر دی که بیا نفل هسې هم کور کې سنت دي که نبی علیہ السلام به نفل کور کول او سنت به په کور کول نبی علیہ السلام نو په سنتو په خیال کوئ که نه چې حضور پاک او یو څیز دا کوئ نبی علیہ السلام فرمایي چې هر مانځل اودس کول دی کې ثواب ډېر دی که اودس دې وي نو اودس کوئ ښه مزېداره غرغړه کوئ لاسونه یې انځئ په مخ اوبه اچوئ په سنتو که مونږ عمل وکړه خبره به ټیک ټاک شي بهتر مونځ هغه دی چې سړی په ځمکه سجده ولګوي ټیک ده که ته په جانماز هم کې په مسلم رسول الله مبارک کړی دی په پوزي د پاسه یې مونځ کړی دی په څادر یې مونځ کړی دی خو په ټولو کې بهتر مونځ هغه دی چې سړی سر په څو لګوي په کاڼې په ځمکه ولګوي نو ښه خبره ده که په کاڼې په سر نیت ته سنت وکوه هر شي کې فایده ده ثواب به دې موشي او جنجال نه به هم خلاص شي لاس په صابون انځل ښه خبره ده طهور شطر الایمان نبی علیہ السلام فرمایي چې پاکوالی صفایي د ایمان نښه ده نو څه خبره نشته دی یا دا ماسک اچول چې یو سړی دا ماسک اچوي نو خیر دا هم اچولی شي مانځه کې هم که یو سړی دا ماسک اچوي علما خو ته مکروهه ویلی دی په هغې پکې یو دوه قیده لګولي دي چې دا مکروهه هغه وخت کې دی چې بلا ضرورت سړی پوزه خوله پټوي بلا ضرورت نو دا خو ضرورت دی خیر دی پروا نشته او دویم دا دی چې لږ ډیلی ساته چې ستا خوله تلاوت کوي چې هغه کوله وي ته پکې تلاوت کولی شي لږ ډیله ساته او پروا نشته دی لکه دې وخت کې دا احتیاطي تدابیر دا د توکل خلاف نه دا اسباب نه استعمالول تعطیل الاسباب دی دا ګناه ده خپل اسباب به مونږ انشاءالله العزیز استعمالو او د ټول نه غټه یو خبره مې ذهن ته بله د شپې خلک ټوله شپه بانګونه وایي دا کار مه کوئ ښه یو حدیث پکې طبراني په معجم کبیر کې شته چې د وبا دپاره اذان چې کوم ځای کې وشي نو الله پې وبا ختموي یو خو دا حدیث انتهایی ضعیف دی کمزورې روایت دی دویم دا ده چې د هغې دا مطلب نه دی چې د شپې بس ټول پاسې په خلکو بانګونه ووهئ ګور ډېر ماشومان ودي د خوبه راپاسي ورسره ډېر بیماران بعضې خلک ویرېږي چې خدای څه چلو شو نو اسې بانګ وایه په کور کې څه بدیت یې نشته دی که ته وایې چې حدیث ضعیف هم د خیر دی فضایلو ضعیف حدیث باندې هم سړی عمل کولی شي خبره نشته خو دا اجتماعیت چې د شپې ټول خلک پاسې په لوډ سپیکرو او د کوټې چت ته وخېږي او چغې وایي د هغه حدیث باندې ولې عمل نه کوي چې مضبوط حدیث د حضور پاک دی په هغې عمل وکړه که نه په هغې کې ستا جیب خالي کېږي که هغې کې دی چې صدقه وکړې
نو دې کې هېڅ شک نه مضبوط حدیث دی رسول الله مبارک چې د مصیبت دپاره صدقه بهترین شي نو په هغې عمل نه کوې کوټې چېرته غوړ سړی قتل خو آسان کار دی صدقه ورکوه چرګوټی حلال کړه خوا کې بل ته یو خبره ټولو ملګرو ته کوم تاسو ټول ناست یې د حکومت خو 3000 روپۍ ویلي دي پته نه چاله به ورکوي چاله به نه ورکوي 3000 څه شی دی سړیه دا دې زیاته کړي او دویم دا دی چې کم مالدار یې وسم کېږي په خپل ګاونډ کې غریبانان خوار چاته معلوم دي که نه دیوالي خوار به څه کوي مزدور دی ګیلکار دی یا ګوډمار دی چارې لدي څه به کوي چې دی په کور کې دي دی بار نه پرېږدي دی به کور څه خوري جمع پونچې خو چا سر نشته غریبانان په خپلو کورونو کې پراته دي نو چې دا کم مالداران خلک دي د زکات میاشتې دي اسیم او د خیرات خیر ښېګړې میاشتې دي مهرباني وکړئ په خپل ګاونډ کې دې غریبانانو له تروړه وړوالی دا صدقه م شوه او هغوی به م خوشحاله شي ټول چې څومره د ما آواز اوري په خپل ماحول او ګاونډ کې د خپل غریبانانو له یو تروړه وړوالی ولا نور سم چې سم غوړي وي هغه لګي هغه ولوالی سبزي مبزي وي هغه ولوالی چې غریبانان دغه دي چې هغوی ته هم څه فایده ورسي او الله به هم خوشحاله شي دعا وکړئ رب العالمین د دې فتنې نه مسلمانان په حفاظت او په امان کې وساتي الله موږ له استغفار او د توبې توفیق راکړي یا الله ته زموږ د دې مصیبت نه په امن کې وساتي چې کوم پکې بیماران دي الله روغ صحت او شفا ورکړي یا الله چې کوم پکې مړه شو شهادتونه نصیب کړي او چې کوم بیماران دي روغ صحتونه ورکړي الله د ټول مسلمانانو د هر ملک د مسلمانانو د دې مصیبت نه خدای امن نصیب کړي الله امن نصیب کړي الله امن نصیب کې خدای د خپل عذابونو نه مو ساتي الله د خپل قهرونو نه مو ساتي د خپل غضبونو نه مو ساتي الله دا ټول زموږ د ګناه نتیجه ده زموږ ګناهونه موږ ته معاف کې الله زموږ ګناهونه موږ ته معاف کې الله موږ له توبې توفیق راکړي الله موږ له توبې توفیق راکړي الله موږ له استغفار توفیق راکړي الله موږ له د نفلونو د منځونو توفیق راکړي خدای زموږ د دې ښکلي ملک پاکستان حفاظت وکړي الله د دې د مسلمانانو حفاظت وکړي د عام مؤمنینو حفاظت وکړي او نور دنیا کې چې کوم دی مسلمان په دې غم کې مبتلا دی خدای هغې ته محفوظ کړي دعا وکړي الله زموږ حرمین بندي الله مکه بنده د مدینه بنده د نن سبا عمره بنده او طواف بنده او د رسول الله مبارک سلام بنده یا الله واپس حرمین کلاو کې خدای حرمین واپس کلاو کې الله یا الله حرمین واپس کلاو کې الله بیت الله طواف واپس کلاو کې الله د رسول الله مبارک مختبه پسونو زرګونو مسلمانان ولاړو درود سلام به کو هغه بن شو الله تا موږ په ګناه نیولي یو خدایه د خپل مبارک پیغمبر الله د هغې مبارک چهرې ته د مسلمان ودرېدل بیا نصیب کې الله خدایه موږ ټول هغه ځایونو له بوتلی کې او خدایه حرمین بند شوي دا تا موږ په ګناه نیولي یو خدای دا ستا عذاب دی ستا قهر دی ستا غضب دی زمونږ ګناه یې وجه ده الله ته ظلم نه کوې دا زمونږ ایمان دی خدای زمونږ ګناهونه معاف کړې الله د امت مسلمه ګناه معاف کړې الله د امت مسلمه ګناه معاف کړې خدای د بیت الله طواف واپس شروع کړې الله د بیت الله طواف واپس شروع کړې الله مسجد نبوي واپس کولو کړې الله مسجد نبوي واپس کولو کړې الله د موږ جماعتونه بند شو الله په ډېرو ملکونو کې جماعتونو ته جرندې لګېدلې دي الله جماعتونه بند شو مسلمان شته جماعت بند دی مسلمان غواړي جماعت بند دی یا الله زموږ دا جماعتونه کولاو کې الله زموږ دا جماعتونه کولاو کې الله مدرسې بند شوې الله د قرآن درسونه بند شو الله د حدیثو درسونه بند شو الله د دین درسونه بند شو یا خدای پاک دا درسونه کولاو کې خدای دا درسونه کولاو کې الله دا فتنه ختمه کې مو غریبانانو بې کسه بې څوکو درته لاس نیولې دی خدای که د چا په ګناه دي نیولي یو هغه هم معاف کړې موږ هم معاف کړې خدای موږ هم معاف کړې موږ هم معاف کړې چې څومره بیماران دي الله روغ صحتونه ورکړي قرضداران د قرضونو نه خلاص کړي زموږ د حلال و پراخه روزي نصیبه کړي او خدای که د چا یو بل سره روانې دشمنۍ طرفګنۍ پر هغوی بدله کړي بې اولادو له اولاد ورکړي د چا نارینه اولاد نه الله نارینه اولاد ورکړي زموږ په حال رحم وکړي الله زموږ په حال رحم وکړي الله خدای زموږ ته د کرم او د رحم په نظر وګوره زموږ رشتہ دارانو ته زموږ دوستانو ته د
تمام ډېر دوستان دي اکثر را سره رابطې کوي الله زمونږ دوستانو ته د رحم په نظر وګوره خدای مونږ ته د قهر په نظر مه ګوره الله مونږ ته د قهر په نظر مه ګوره مونږ ته د رحم په نظر وګوره زمونږ بچو ته د رحم په نظر وګوره زمونږ زنانو ته د حیا او د پردې او د رحم څادر واچوه او خدای ته د مصیبتونو فتنو آفاتونو په حفاظت کې او چې کم خلق په دې کې مبتلا دي الله روغ صحتونه ورکړي برحمتک یا ارحم الراحمین چې کوم جمعاتونو کې دا خطه پوسټ کړی دی جون د جمعې جمع نه کیږي او جمعاتونه بند دي غیر په خپل ځایونو کې ماسپخین منځو کې ها غیر په خپل ځایونو کې خطبه ته مسجد نشته په خپل ځای کې دی د ماسپخین منځو کې چې جمعې مونږ څوک لاړ نشي په خپل کورونو کې بیٹکونو کې د ماسپخین منځو کې د ماس خبره کومه وکړه چې کوم کورونو کې کلو کې دا وایرس مریض موجودي د هغې نه نه وتل د خوشکشۍ په زمره کې ونه راځي حکومت وایرس شد علاقوں سے ٹھیک افراد کو بھی باہر نہ کہ نہ راځي د خودکشۍ هغې نه دی نوځي بالکل د پیغمبر علیه السلام حدیث دغه دی چې کوم ځای دا بیماري لګېدلې چې کوم پکې روغ دی هغه دې دې نوځي اس په دغه مریضانو خدمت پې څوک کوي او بل دا دی ورته قرآن شریف کې یو ځای کې راځي قرآن شریف کې روایت دی چې یو کلي باندې طاعون مرض راغی نو 4,000 کسان ته وتښتېدل دغه بیمارۍ نه نو چې وتښتېدل او بار شو نو الله پې غضب راولېږه هغه 4,000 یې غونډ په هغه ځای کې مړه کړل تاسو ما نه بچ کېدی شي تښتېدی شي نو خامخا څه نه څه وایرس پکې موجود وي نو هغه بیا بل ته منتقل کېدی شي نو چې کوم ځای کوم خلک یې صحیح حدیث دی پکې هغه خلک د بار بالکل نوځي د بار خلک د هلته نه ورځي دا خو د پیغمبر مبارک حدیث دی پکې